سلام علیکم ستړي مه شئ. نن سه شنبې د رالمرز کال د قوس یالندۍ د میاشتې شپږمه چې د نومبر له 28 نیټې سره سمون لري. ستاسو پام رااړوو د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو سره ټکي. د مجرمینو په محاکمه کېدو ټینګار. په کابل کې سیمه ییز قومندان عبدالغني علیپور چې د ملي ځواکمنتیا په نقض تورن دی د محاکمه کېدو غوښتنه کیږي. د ژنیف د غونډې پیل. د ژنیف غونډه د ولسمشر غني او د 62 هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون پیل شوه. د پارلماني ټاکنو د پایلو خبرداری. د سیاسي ګوندونو کمیټه وایي دوی به ډیر زر د پارلماني ټاکنو د پایلو په اړه دریځ وښیي. او د ترکیې او قطر د مشرانو لیدکاته. دا هم بشپړ خبرونه. زه حمید صافه یم. د ژنیف غونډه د ولسمشر غني او د 62 هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون نن پیل شوه. ولسمشر غني په دغې ناسته کې د اقتصادي وضعیت، د حکومت اصلاحاتو او د میرمنو د پرمختګ په برخه کې د حکومت د لاسته راوړنو یادونه وکړه. ښاغلی غني همداشان وویل چې باید په بنسټیزو چارو پانګونه وشي ترڅو افغانستان له نړیوالو بازارونو سره ونښلول شي. ولسمشر ټینګار کوي چې اوس مهال د قانونو په برخه کې اصلاحات په جدي توګه پر مخ روان دي او په دې برخه کې نوې تګلاره هم تر لاس لاندې نیول شوې، خو هغه په هیواد کې د مخدره توکو کرکیله یوه جدي ستونزه په ګوته کوي. په کابل کې سیمه ییز قومندان عبدالغني علیپور چې د ملي ځواکمنتیا په نقض تورن دی محاکمه بشي. مشرانو جرګې چې د هیواد امنیتي چارواکي او د ملي امنیت مشر د پوښتنو لپاره خپلې غونډې ته غوښتي ووایي چې له ګناه څخه معافیت باید له منځه یوړل شي او ځواکمنتیا ته درناوی، هغه څوک چې ځواکمنتیا ته درناوی نه کوي باید له خپلې دندې لرې کړی شي. له بله خوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې هیوادوال نشي کولی چې له امنیتي ځواکونو سره د همغږۍ پرته لاریون وکړي او د جنایتګرو نیولو ته باید قومي رنګ هم ورنه کړل شي. سیمه ییز قومندان عبدالغني علیپور چې د نیولو لپاره یې د کابل او د ځینو نور ولایتونو اوسیدونکي په اړه لاریونونه په لاره اچولي وه، تېره شپه له بنده آزاد شو. قومندان علیپور چې حکومت څخه په خپل تعهد پاڼه کې لیکلي ول چې ټینګار یې کړی و چې خپل ټول پوځي تجهیزات په حکومت ته سپاري او پر دې باندې چې اتهامات راغلي دي ځواب ورکوي. حاضر هستم با ضمانت بزرگان و مستفیدان تا تکمیل شدن تمام مراحل قانونی تحقیقات در کابل در یک مکان مناسب بود و باش اختیار و روزمره و ارگانهای امنیتی جهت پاسخگویی مراجعه نمایم. خو د ملي امنیت له بندخونې څخه د خوشي کول له غبرګونو سره مخ شوي دي او د ملي امنیت رئیس چې د سنا مجلس ته غوښتل شوی دی وایي علیپور په ضمانت سره خوش شوی دی. اگر قانون تطبیق نشود انجام دادن وظیفه در بیقانونی معنای ازی هستند که ما خود به عزت میسازیم و ما حاضر نیستم که در این رقم یک حالتی که به حساب دوگانگی باشه، عدالت نباشه، او وظیفه را انجام داده بتونم یا انجام بتونم. چیرته علیپور بیرته محبس ته لاړ نشي نو د مجلس غوښتنه دا ده چې جنرال موین خان، جنرال قریشي، قیصري او سرجنګ امیري، هغه جنرالان چې د وطن د داخله او دفاع وزارت جنرالان دي، په داسې جرایمو نیول شوي دي چې یا دوی نه سوء استفاده شوې ده او یا تخطي د قانون په چوکاټ کې شوی، عاجل دې خوشي کړی شي.
که هغوی سرور دانش نه لري دا ملت لري. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزیر وایي چې له مجرمونو سره قومي برخورد ونه شي او وروسته له دې افغان اوسیدونکي نشي کولی چې پرته د حکومت د مشورې لاریون وکړي. بعد از حادثه که در 2 روز گذشته در کابل آمده اتفاق افتیده، ما تا امر ثانی اعتراضات و مظاهراتی که به این شکل بدون هماهنگی با پلیس خلاف قانون دیگر راه اندازی شود، این من از شهر کابل در قانون یه هم است که نفع عامه را چی رقم مدیریت باید بکنیم. در یک لحظه خاص به نقطه میرسیم که یک تصمیم میره که ولو مثل جام زهر باشن باید بخوره، ولی به معنای از این نیست که در مقابل بیقانونی آدم باز خاموش بشینن و او را به سرانجام نرسانن. خو ځینې لاریونکوونکي دې قماندان په خوشي کولو خوښ ښکاري. به دلیل ضعف حکومت در کنار حکومت برای تأمین امنیت مردم قماندان علیپور با دوستای خود استاد شدند که هیچگاهی حرکت خلاف قانون و حرکتی در مخالفت با حکومت از آدم سر نزدند. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزیر وایي چې تر اوسه 450 تنه د تېرې ورځې د لاریونونو له ډلې څخه نیول شوي دي او ویل کېږي چې د 10 تنو نور د نیولو حکم هم صادر شوی دی. امنیتي بنسټونه هڅه کوي ترڅو جګړه ییزو تکتیکونو ته بدلون ورکړي. ملي دفاع وزارت د ناامنیو دوام او ملکي مرژوبلې د ډیرښت له کبله ولسي جرګې ته د پوښتنو لپاره خپلې سترې غونډې ته رابللي او وایي چې د شمالي ولایتونو فراه، غزني او سترو لارو ناامنه کول د دولت د وسوال مخالفینو له جګړه ییزو تکتیکونو څخه دي. دغه ستر پوځي چارواکي همداشان وایي چې د دولت وسلوال مخالفینو د مرګ ژوبلې کچه د ناامنیو د امنیتي ځواکونو په پرتله 6% لوړه شوې ده. سناتورانو خپلې نننۍ ناستې ته د ملکی کسانو د مرګ ژوبلو، شپنیو عملیاتو او همداشان د ناکراریو د ډېرېدو له کبله ستر امنیتي پازوال رابللی دي. په ځینو ولایتونو کې چې دا د شپې عملیات کیږي او زموږ ډېر ملکي وګړي په شهادت رسیږي او خصوصا د جلال آباد خواته چې تاسې وګورئ په دې وروستیو کې هغه د شپو عملیات چې کیږي یا د 0.1 یا د 0.2 کیتو په نامه چې دا د ډېر حده چې موږ معلومات لرو چې دا په امریکایانو پسې مربوط لري. تلفات نیروهای امنیتی ما خصوصا از ولایت بدخشان در ولایت بسیار زیاد است. ما آنقدر زیر فشار ملت و مردمان هستیم که هیچ حد اندازه نداره. په دې منځ کې د ملي دفاع وزیر وایي چې امنیتي بنسټونه هڅه کوي ترڅو د دولتي ځواکونو په جګړه ییزې تګلارې کې اساسي بدلونونه رامنځته کړي ترڅو د مرګ ژوبلو له ډېرېدو مخنیوی وشي. بالای یک تغییر نحوه جنگ کار کرده رایستیم و در بسیاری از ولایات و قطعات ما ایر عملی کردیم و ایر به 2 منظور اجرا میکنیم. به اینکه یکی قابلیت و توانمندی تعرض قطعات جستامه ما پیدا بکنه و دومی که می سطح تلفات پایین بیاریم. بلخوا هم بهرامي ټینګار کوي چې د شمالي سیمو غزني او فراه ولایتونو او همداشان د لویو لارو ناکراره کول د هېواد د جنګیالیو ډلو له موخو څخه دي. چون در برابر وطن و در برابر نیروهای امنیتی و دفاعی سطح تهدیدات و سطح توطئه‌ها بالاست، باز هم دشمن پلانا و برنامه عملیاتی را داره، هم بالای غزنی، فراه، فاریاب، قندوز، اروزگان، جوزجان، مسیر شورای عمومی و سرحدات کشور ما در شمال. ښاغلی بهرامي همداشان زیاتوي چې د دولتي ځواکونو په پرتله د جنګیالیو ډلو مرګ ژوبله 6% ډېره شوې ده، خو د طالبانو ډله تر دمګړۍ په دې اړه څه نه وایي. د سیاسي ګوندونو کمیټه وایي دوی به ډېر زر د پارلماني ټاکنو د پایلو په اړه دریځ وښیي. له دې سره سم د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو شمېر پخواني چارواکي خبرداری ورکوي چې د ټاکنیزو درخلیو له کبله به دا ډېره ستونزمنه اوسي چې د ټاکنو پایلې دې د منلو وړ وي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا ډاډ ورکوي چې د ټاکنو پایلې به په روڼتیا سره اعلان کړي. د میزان د اتیو شوي د پارلماني ټاکنو د ابتدایي پایلو د اعلان او د بایومټریک پرته د رایو شمېرنه اوس د سیاسي ګوندونو کمیټه خبرداری ورکوي چې هغوی به ډېر ژر په دې اړه خپله موضوعګیري اعلان کړي. احزاب شاید به زودی فیصله نهایی خود در مورد ای که چه موضع در رابطه با نتایج انتخابات پارلمانی میگیرن
به زودی اعلان خواهد کرد. په دې منځ کې ډېری اندونه دا دي چې د پارلماني ټاکنو لړۍ ډېری له تقلب سره مل دي او د دغې لړۍ منل د پایلو منل یې له ستونزو سره مخ کړي دي. چندین ریزالت شیت ساخته شده و چند بار تغییر کرده و این کار کمیسیون انتخابات یک کار بسیار ناقص است. بعدش هم به فرصت دیگه در اختیار کمیسیون شکایت قرار میگیره که چه تغییرات و چه تحولاتی در وجود به وجود میاد. من فکر میکنم که بسیار دشوار است که نتیجه از این انتخابات قابل پذیرش باشه. د دې ټولو سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو په اعلانولو کې درنو ټاکنو په ترسره کولو ټینګار کوي او د تیرې شپې په ناوخته موده کې د پروان ولایت د ابتدایي پایلې اعلان کړي دي. عبدالغنی عزیز، زکیه سنگین، عبدالظاهر سالنگی، میررحمان رحمانی، صدیق احمد عثمانی، سامیه عزیزی د پروان ولایت څخه د ابتدایي پایلو ته لارې پیدا کړي دي. له دې ټولو سره د پارلماني ټاکنو د پایلو د اعلانولو پرته نن درېنۍ د ولسمشریزو ټاکنو زماني جدول به اعلان کړي. د عدلیې وزارت په بندخونو کې د ماشومانو د وضعیت په اړه پر دولتي بنسټونو نیوکه کوي. دغه وزارت وایي امنیتي بنسټونه په بندخونو کې له ماشومانو او جنایي جرمونو له بندیانو سره ناسم چلند کوي او له بلې خوا د ماشومانو د ساتنې په مرکزونو کې امکانات هم شتون نه لري. اوس مهال په ټول هیواد کې 6800 ماشومان 680 ماشومان په بېلابېلو جرمونو په تور د تربیت په مرکزونو کې ساتل کیږي. د عدلیې وزارت دغه وضعیت ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د عدلیې وزارت حکومتي او غیر حکومتي بنسټونه د ماشومانو پر وړاندې مبارزې په اړه سره تر یو سقف لاندې راټول کړي دي. هغه بنسټونه چې په زندان کې د ماشومانو د ښه حالت څخه خبرې کوي په ظاهره توګه د پدیدې پر وړاندې په جدي توګه مبارزه کوي. د عدلیې وزارت وایي چې د کورنۍ چارو وزارت، د روغتیا وزارت، د پوهنې وزارت، ملي امنیت لویه څارنوالي دغه وزارت ته یې ډاډ ورکړی چې ماشومانو ته د سهولت په اړه له دوی سره مرسته کوي. معلم نداریم، کتب درسی کامل نداریم، در مورد صحت اصلا هیچ چیز وجود نداره، در مورد استنطاق اصلا اصول مراعات نمیشه. اطفالی که باید به مریضی سخت مبتلا میشه مراکز طبی مشخص نداریم که به کجا روان کنیم. د عدلیې وزارت نیوکه کوي چې په ډېریو اړخونو کې امنیتي بنسټونه له ماشومانو سره غیر قانوني کړنې کوي او بندي ماشومان په میاشتو په بندخونو کې پاتې کیږي. ادارات امنیتی ما در مجموع گرفتاری میکنه 3 ماه 4 ماه طفل نگاه میکنه و این نگاه داشتن اونا در مراکز غیر اطفال خلاف قانون است. بناهن به مجردی که گرفتار میشه و به پیش از اینکه به تحقیق میره 2 مرحله باید در نظر گرفته شود. اول اینکه تعیین سن شو به مجردی که گرفتار میشه که طفل است برخورد طفلانه همراهش بکنیم و یا کلان است برخورد کلانها همراهش بکنیم. ځینې نور د دې حالت د ښه کېدو لپاره دا سفارشتونه کوي. عدالت ته د ماشومانو لاسرسي یو مهمه موضوع باندې اړول سوي دي او موږ باید دې حالت ته رسیدګي وکړو او ښه ده چې دې حالت ته یو نوی راهبرد جوړ سي ترڅو هغه ماشومان چې ستونزې لیدلې دي له دې لارې څخه ملاتړ وسي، هغه ماشومان چې مجرمین دي ورباندې عدالت وسي. همدا اوس په ټول هیواد کې 680 ماشومان د اصلاح په مرکز کې په مختلفو جرمونو باندې تورن سوي دي چې ډېری دا ماشومان په کابل کې دي. بهرنۍ خبرونو ته ښه راغلاست. د ترکیې او قطر مشران په بېلابېلو برخو کې په پراختیا ټینګار کوي. رجب طیب اردوغان او شیخ تمیم بن حمد آل ثاني په استانبول کې د لیدنې پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا او په سیمه کې د وروستیو بدلونونو په اړه خبرې وکړې. دغه لیدنه د ترکیې او قطر د همکاریو له 4مې ناستې 4 ورځې د مخه کیږي. د ترکیې او قطر اړیکې یو نیم کال د مخه پر دوحې د یو شمېر عربي هیوادونو د بندیزونو وروسته ترینګلې شوې. د برټانیې لومړی وزیر د برګزیت له پریکړې څخه د وتلو خبرداری ورکوي. ترازمي وایي که چیرې د دغه هیواد پارلمان له اروپایي ټولنې څخه د دغه هیواد له وتلو سره مخالفت وکړي، برټانیا به د ناخوالو په لور ولاړه شي. هغه پریکړه
د یکشنبې په ورځ د برټانیې او اروپایي ټولنې ترمنځ وروستۍ شوه. لندن د 2019 کال د مارچ په میاشت کې له اروپایي ټولنې څخه وځي. د برټانیې سیاسي ګوندونو له دغه پرېکړې سره مخالفت وښود. دغه پرېکړه د تصویب لپاره 360 مثبتو رایو ته اړتیا لري. د برټانیې پارلمان به د سپتمبر د میاشتې په 11مه نیټه د دغې پرېکړې پر وړاندې رایه ورکړي. او دا چې د ناسا ملي هوایي سازمان په بریا سره مریخ ته یوه څېړنیزه دستګاه واستوله. دغه څېړنیزه دستګاه چې انسایت نومیږي په مریخ کې د څېړنې لپاره یا د سیارې ته استول شوې. د انسایت څېړنیزه دستګاه چې د حرارت پیژندنې او سیارې د لړزونې د اندازه کونې وسایل پکې دي په ساعت کې د 20,000 کیلومتره سرعت سره مریخ په لور لاړه. دغه څېړنیزه دستګاه به له مځکې څخه په 6 میاشتو کې سفر وکړي او په سفر کې به 485 میلیونه کیلومتره واټن وهي او په مریخ کې به 2 کاله څېړنې ولري. په پای کې هم د سبا ورځ د هوا د حالاتو وړاندوینه له ملتیاو مننه کوم. ښاد او بریالي اوسئ. کابل ورخت تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه -2. مزار شریف ورخت تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 6. هرات لمرین د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 2. جلال آباد ورخت تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 5. بامیان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه -6. کندوز ورخت تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 4. کندهار لمرین د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 6. غزنی ورخت تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه -5. میمنه نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 5. د بدخشان فیض آباد ورخت تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه -1. اسلام آباد نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 10. نوې دهلي لمرین د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 14. تاشکند نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 3. دوشنبه ورخت تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 3. تهران لمرین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15. دوبۍ نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 20. استانبول ورخت تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 9. مسکو ورځ د تودوخې لوړه درجه -15 ټیټه -9. بجنګ نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 9. او په پای کې به هم په عشق آباد کې هوا نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 6 اټکل شوې ده.